تاسو پوښتنه کړې ده چې مثلا یو دوکاندار دی چې څوک چې د نغدو سودا ورسره کوي نو په یوه قیمت یې ورکوي، او چې د پور سودا ورسره کوي نو بیا یې په بالا قیمت ورکوي، یو څه یې پر اضافه کوي. نو دا اوس د ده غاړې بندېږي که نه. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې که یو څوک د پور سودا کوي نو بیا یو شی ګران ورکول جایز دی، هېڅ خبره نشته، پروا نه کوي. مګر ونو دا هلته دغه قیمت اضافه پسې لیکل هغه وخت جایز دي چې دی سودا هلته په دغونه ګرانه ورسره وکړي. مثلا زه ولاړم دوکاندار ته یو شی مې ځینې رانیوی د سره څه په نغدو دا شی په 1000 دی، خو په پور باندې ما په 1500 ځینې رانیوی، یا مې په 1200 یا په 1400، په هر تقدیر خو تر 1000 مې په ګرانه ځینې رانیوی، ځکه په پور مې ځینې رانیوی. خو دا سودا زما او د ده تر مابین چې په څونه وسوله دوی به هغو نه لیکي، تر هغه اضافه کې ولیکلې، دا نو بیا ګناه ده، ناروا دی. مطلب خپل پر سر باندې کتابچې ته پیسې نشي ور اچولی تر څو چې هغه سودا یې نه وي کړې. سودا چې په هر څومره باندې وسوه د ده او د مشتري تر مابینځ، هغه به کتابچې ته نقلوي، اضافه نشي نقلولی، خپل پر سر یې نشي نقلولی. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.